په یو کلي کې رحیم نومي یو غریب زمیندار اوسېده. د هغه په واک کې لږه ځمکه وه چې هغه او د هغه کورنۍ په سخت محنت سره پرې ګزاره کوله. رحیم ډیر ایماندار او محنتي و، خو قسمت ورسره هیڅکله مل نه و. کلیوالو هغه ته غریب زمیندار ویلو. یوه ورځ په کلي کې یو شتمن سوداګر راغی چې له ښاره و. هغه ولیدل چې د رحیم ځمکه ډیره زرغونه ده، خو له غربت له امله یې په سمه توګه نشي کرلی. سوداګر رحیم ته وویل ستا ځمکه ما ته خرڅه که، زه به تا ته پیسې درکړم او ته به ښار ته لاړ شې او آرام ژوند به وکړې. رحیم فکر وکړ او انکار یې وکړ. هغه وویل دا ځمکه زما د پلار نیکه امانت دی، دا زما د مور په څیر ده چې ما ته خوراک راکوي، د شتمن کېدو لپاره زه یې نشم خرڅولی. سوداګر حیران شو او لاړو. څو میاشتې وروسته بارانونه وشول. رحیم په محنت سره فصل کرل او ښه حاصل یې ترلاسه کړ. هغه په ورونو ادا کړل، کور یې جوړ کړ او د غریبانو مرسته یې پیل کړه. کلیوالو ولیدل چې رحیم اوس خوشحاله دی. هغه شتمن سوداګر بیا راغی. نو رحیم په موسکا وویل ګوره ځمکې ما شتمن کړم ځکه چې ما یې پرېښوده. په محنت او صبر سره غریب هم شتمن کیدی شي او خپلو ریښو سره تړلی پاتې کیدی اصلي شتمني دا ده. که ویډیو مو خوښه شوې وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.